السلام علیکم. د ګرانو کتونکو د پروګرام نه خمن سره زیم زاهد میروخیل او زیم لحاظ علی. زاهد میروخیل صاحب تاسو ته پته ده دی وخت پاکستان تحریک انصاف د یو غولین خلاصيږي او د بل نه ورننوزي. هغه د منیر نیازی مشهور شعر دی اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھے دریا کے پاروں طرف تو میں نے کہ یعنی یو دریا غپی ول چې خلاص شو چې هغه دی وته بل یو بل راته له هڅه دغه وجدا د چې زیات پارټیان چې کوم دي بغیر د جیوای نه خو د چونکې د جیت خوشحالي مناوي خو د نور زیات پارټیان چې دی غي په خولونو کې د نشي وی نور څه خبره نه کوي. پی ټی آی چې د خپل ځان باندې تنقید او د ټول چیزونو په خپل باندې پاکستان تحریک انصاف تنقید کړي پاکستان تحریک انصاف تنقید کړي دي ځکه په باغ تنقید کی پاکستان تحریک انصاف دی وکه ماته ویل چې یو غولې نه خلاصيږي موږ ته پښتو کې غولې وایي او په پدې چې نور زین کې اردو کې ته بم ورچي وایي داغه نه خلاصيږي ورپسې بل تزي ورپسې بل پاکستان تحریک انصاف باندې دا ټکونه کېدل دی وخت کې چې دوی الیکشن بیله او په هغه کې خپل منځ کې لګیاو چې په دې وخت کې غک شو چې ورپسې د پاکستان تحریک انصاف کې په ټیکټونو د مسله را الله او د پاکستان د ټیکټونو د الزام په داسې شکل کې ولګا چې ارباب محمد علي چې د ټاون 3 سابقه ناظم پاتې شوی د 2015 نه د 2019 پورې د تهکال سره تعلق لرونکي د ارباب محمد علي چې د ارباب شیر علي او د ټاون 3 ناظم د 2015 13 په 19 پورې او د ارباب شیر علي کوم چې د تاکال دغه علاقہ حیات آباد د دین ام ان ای دی د هغه کشر روډ دی ورسره د ارباب اس پی ایم چې څوک دی د سپیشل اسسټنټ بالکل وزیر اعلی معاون وزیر اعظم معاون خصوصي ارباب شهزاد صاحب د تروزی دی او راره سابقه چیف سیکرټری پاتې شو هغه متعلق هغه یو الزام لګاو زبرځکه دا الزام لګوم بلا خلک وایي چې دا الزام ځکه حساب دغه نمخ کې هغه چې الزام لګو دغه نمخ کې د احتشام څوک دی د پی ټی آی رهنما دی یا ورکر دی هغه په ټوئیټر باندې دا خبر وکړه او بیا اومغه خبر اوچته کړه محمد علي صاحب چې کوم دی دغه و خو هغه نمخ کې هغه احتشام چې کوم دی د پی ټی آی یوت کې پاتې شوی دی بالکل او هغه یو ټویټ کړو او گورنر کو اوسم سوق چاو کتل نو کده گورنر شاه فرمان صاحب ټایم لاین تلاړ ناغلی کړی دي چې زما د علم مطابق بقول هغه الانګه دا ینګ الګ ته زبر چې زمنګ نه هم کشر دی او هغه دا الزام لګاو چې په پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی په ټیکټونو کې پیسې غستي خصوصا د میر اف پېښور د پاره ماته چې کوم اطلاع د کروڑونو روپو گورنر سے به یو وزیر ته چې کوم دی ادایګي شوی ده بالکل دا غي نه پاس چې کوم دی ارباب د 100 کروڑو مشترکه دعوا کړو ارباب محمد علي یو خپل ویډیو جاری کړه او هغه ویلي چې د رضوان بنگش په حقله دا ښکارا وکړه چې رضوان بنگش کوم چې پاکستان تحریک انصاف د پیښور د میر د پاره امیدوارو هغه دوی ویلي چې ورسره گورنر شاه فرمان صاحب د او ورسره د اعلی تعلیم صوبایي وزیر او د پیښور نه منتخب شوی کامران منګش صاحب په دې دوانو د کروڑونو روپو داوا ولګوله او دا الزام ولګاو د یو ویل چې د ټیکټ د لپاره رضوان منګش نه پیسې اغستې دي دا الزام زما په خیال په پاکستان تحریک انصاف کې سنوي نه دي خو هغه نه فوري بعد تاسو په رضوان منګش 13 ورځ خپل تردید وکړ بیلک ماخام ورپسې چې کوم دی بل تردید هم شو او دا رنګ د تردیدونو دا سلسله چې کوم دی دا شروع شو له حساب دي کې یو خبره ده زما په خیال باندې الزامات خډیر لګیدل غي چې تردید مو کو دغه د تردید نه وجلو شو ګوره د الزام چې چا لګول زما په خیال هغه ثابتولو لپاره یو خو هغه د کوم مثال په تور هغه مخه ته اوس راشي وغه دا وي چیرې ست چل شو خو دویمه خبره داره چې اوس د الزام ثابتول چې کوم دی هغه اوس د کوم کسان چې یاد شوی دي قانوني تور باندې دا اغي اخلاقی تور باندې دا غي ذمہواری ده چې هغه د کی خبرو کی یا خود سدا چې کوم سړی الزام لګي هغه سره د بانک سټیټمنټ چې را په دې ورځ باندې یو سړی پیسې روخ کړي په دومره غټ تعداد باندې مقدار باندې 7 کروڑ روپے داوا کوي چې هغه روزي د یو بانک نه او ظاهره خبره ده بیا بل ځکه کاغه ټرانزیکشن شوی پیسې خو کور کې نه ساتي نو دغه ټول ثبوتونه چې دي د ثبوت سره مثال په تور باندې دا خبره کیږي دا وایټ کالر کرایم دی خل استاد خل د ساده لوبي
زما په خیال باندې ساده خو نه خو دومره زما په خیال باندې اسان هم نه ده. کومې خبرې چې کیږي کوم الزامات چې لګي ظاهره خبره ده لحاظ صاحب د هغې ثابتولو دپاره هم څه پکار دي. ګوره صرف یو ټویټ باندې خبره راغله بیا ټولو خلکو په هغې باندې بحث هم وکړو چونکې زما په خیال باندې خلک چې دی د پی ټي آی نه خپل مهنګۍ زور یا نور څیزونه چې وباسي نو داسې قسمه څیزونه لږ ډېر زیات شي. حالانکې زما خپل دا خیال دی چې که داسې قسمه څوک الزام لګوي نو هغې دپاره ټوس ثبوتونه چې کوم دي هغه پکار دي. ادروایز لحاظ صاحب په هر الیکشن کې د کسان الزامات لګي زاید پیدا الزامات داسې نه لګي د کم چې د دې لیول الزام دی چېرې چې په ګورنر الزام نه دی لګولی چې دا ټکټونو کې تقسیم کړی. زه درته د ګورنر شاه فرمان صاحب لږ دغه گورنر شاه فرمان صاحب باندې تا ته پته ده فقط یو 2 یا 2 نیمې میاشتې مخکې هشام نام الله الزام ولګو او هغه الزام دا و چې ما نه وزیر اعلی ما بنا وزیر اعلی رضاین اغسته دی خود دې رضاین په شاه باندې علی امین ګنڈاپور صاحب او د گورنر شاه فرمان هغه سازشونه دي چې د چا په زور باندې مانه دا استعفا غسته اغه دا ګڼل چې دا دغه په خپل استعفا ورکړو. تاسو ته پته و د شاه فرمان صاحب په پاکستان تحریک انصاف کې د ټول نه مضبوط لږ به مختلف دغه به کوم د تیر دور کې چې کله کې دور پرویز خټک صاحب نو په هغه وخت کې پرویز خټک صاحب چې وزیر اعلی کېدل په هغه وخت کې هم د سره په منډه کې عاطف خان شامل او عاطف خان د پاکستان تحریک انصاف چې په اولنی کارکونانو کې هغه د داوا لرل چې د عمران خان صاحب په خوانه ملګری او زه د کیپبل ما خو به شاه فرمان پر عمران خان صاحب ذکر پر خټک صاحب لور کړه چې غیر چا پر اپوزیشن او د حکومت د پاکستان تحریک انصاف اغشن اکثریت هم نو به راغی نه پس پر خټک صاحب رااله او د دوران کې شاه فرمان صاحب هم د عمران خان په قریبي شخصیاتو کې د مخکې نشمار لکه خو په دوران کې رااله. په 2018 کې چې کله بیا عاطف خان صاحب او پرویز خټک صاحب په مقابله کې شو نو په دې دور کې پرویز شاه فرمان صاحب د ټول نه مهم کردار ادا کړ او هغه خپل ټول زور د پرویز خټک صاحب په تله کې واچو. خو کته اوس ته یاد دی په هغه ورځ کې سپیکر اسد قیصر صاحب پکور کې او روټي هم چای شوی او په هغه چای کې ټول خلک راغلي چې کوم 47 ام پی ایز او غوی د چای شوی او بیا که تاسو خل عمران خان صاحب په دې باندې ډیر قار شوی او ته ویل چې تاسو سو کې چې زما فیصله وکوي دا د موږ د پیله حکومت خبره کوي نه د 2018 کې تاسو خېلی 2018 کې وزیر اعلی امیدوار بسو کې پرویز خټک عاطف خان او پرویز خټک صاحب هم د پروګرام کې د سپیکر سے پکور کې دا اسد قیصر صاحب هغه ورځ کې سپیکر بالکل تاسو ته پته ده به عمران خان صاحب خخ کارو ویلي چې ماته په قومي اسمبلی کې د ایمنه ضرورت ته د دې وجه نه زستا د ام پی شپ چې کوم د لوس کول شم خو ایمنه شپ دي نشم لوس کول ماته د وکټ ټول نه زیات ضرورت نو په دې وجه نه پر خټک صاحب لاړل مرکز ته خو پر خټک صاحب نه نور خلک هم لاړل نه چې دې وخت د امیدوارو بلا خلک نورم لاړل خو د امیدوارو د دې وجه نه چې کله دا لاړل ګی پاغه دور کې تاسو ته پته ده عاطف خان صاحب هم د مردان د هدروتی نه ماته خوړل فقط په 170 سیټونو هغه الیکشن بیللیو خو په دغه 170 سیټونو کې دا د غټلې وي نو عاطف خان بمته ځکه چې هغه ته ضرورت وو ځکه چې عمران خان صاحب حکومت فقط په سلور روټونو پاکستانیت جوړ شو به روسته دغه روټونو اته تو ورسول شو خو دا چې کله وشو عمران خان صاحب نو په دې وخت کې پرویز خټک صاحب پتلوت لو کې محمود خان صاحب د خپل ځان په ځای نائب وګرځو او محمود خان صاحب رااله د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وټاکل شو دا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی و د دې وجه نه جاراله خو لږه موده پس تاسو ته پته چې شاه فرمان صاحب نه استعفا واغستل شو هغه گورنر خیبر پختونخوا وټاکل شو د خیبر پختونخوا د گورنر په حیثیت اده وخت ناشته د پاکستان تحریک انصاف د نننۍ حلقې وي چې دی وخت کې د شاه فرمان صاحب نه دا ته نیم چې اوس خدانن میاش مخ کې پوري شاه فرمان د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان صاحب د ټولو نه قریبي شخصیتو په دې خیبر پختونخوا کې چې باغه د چا منله نو هغه واحد شاه فرمانو په 2018 کې زبر تاسو یو بل خورم په دې وخت کې دوه ګروپونه جوړ شو یو د شاه فرمان صاحب ګروپ جوړ شو یو د ارباب شهزاد صاحب ګروپ جوړ شو او د شاه فرمان صاحب او د ارباب شهزاد صاحب ګروپ پارټي کې دنه منګه وته یو رقیبانو بالکل د دې دوانو د وجنه کته تاسو ګرم بلا ام پی ایس دا ریزرو کوټه کې چراغلی نو دا د شاه فرمان په کوټه کې راغلی بلا ام پی ایس ریزرو چې کوم دی هغه د ارباب شهزاد په کوټه کې راغلی عائشہ بانو د ارباب شهزاد په کوټه کې راغلی آسیا خټک د ارباب شهزاد په کوټه کې راغلی دا نور بلا چې کوم دی ارباب شهزاد د کوټه نه دا د هغه نومینیز دي چې هغه غلس چې کړه جوړو د 20-22 کسانو په هغه کې دا نمونه چې کوم دی دا ورکړل کېدل
د دې وجه نه شاه فرمان صاحب ارباب شهزاد صاحب هم لاړل د وزیر اعظم معاون خصوصي خو لږه موده پس وزیر اعظم صاحب ته دا پته ولګېده چې ارباب شهزاد صاحب یو قابل سړی دی خو قابل سټیټسمن هغه شان نه دی څنګه چې داغه نه داغه توقع پولیټیکل سړی نه دی پولیټیکل داغه نه ته تجربه نشي حاصلول او تاسو ته پته ده چې ارباب شهزاد صاحب لاندې چې کوم دی په انتظامی امور کې د هغه سره د وزیر اعظم صاحب پرنسپل سیکرټري اعظم خان د ارباب شهزاد په خپل مداخلت نه غوښتل غو د دې وجه هغه بیا سایت ته شو یو پر فارغ شو بیا خو د ارباب شهزاد د دې وجه نه ارباب شهزاد صاحب هغه سورج مونږ بوته نور چې کوم هغه په ډوبېدو نه زما په خیال باندې لکه ما صرف دا تاسو ته کانټیکست بیان کوم صرف د راځم دا کاتاس شوی دا پاکستان تحریک انصاف په ټیکټونو په تقسیم کې لکه زه ته وایم په 2015 کې تاسو ته پته ده په هغه وخت کې دلته دوه درې د پیښور د ناظم اعلی امیدوارانو او په هغه ناظم اعلی په امیدوارانو کې یو محمد عاصم خان اول الیکشن شوی او الیکشن شوی او الیکشن نه پس به اوس ناظم اعلی سو بالکل یو د برتانیې نه سو نو د هغه نه یو تاسو ته پته د دوی مومند نمبر نه شو برتانیې نه چرغلی یو عاصم خان یو ور سره یو کس دوه نورمو او شاه فرمان صاحب په زور باندې محمد عاصم خان چې کوم د پیښور ډیسټریکټ ناظم چې کوم د پارا هغه ګرځولي د دې وجه تاسو په ټول عمر چې کوم د به هغه بل مرګ ته خپو خو اورل صرف دا شاه فرمان صاحب مضبوط کسانو کې راته اوس الزام دا ولګیدو چې رضوان بنگش باندې د مخ کې نه یعنی دا الیکشن خط شوی لنو د 19 دسمبر نه وړاندې بالکل تاسو ته پته ده په بعض خلکو په ټویټس کې ویل بعض خلکو په د په سوشل میډیا په فیسبوک په پوسټونو کې ویل پسې پردا به ویلي ویډ گاډي یو غستلې شوی دی که تاسو خېلی دا به یو دا کې چې ویډ په دې پجارو مارکه جیپونو کې سپر لگژری کم گاډي دی وخت قیمتي گاډي دی بلکې زه به وایم چې د وخت کې په دې عام قیمتي گاډو کې د ټول نه قیمتي گاډي یو کې دې غنټ لند کوزر ده خو لکه د ریکارډو په ماډلو کې کمزور یې منو کا کپنې می دوه درې یو ځکړي هغه ته نشو ویل قیمتي دی له حساب قیمتي ګاډي کروڑو نه یو یعنی یو نیم کروڑو پورې حساب ګاډو لکه سر یو بخنه غواړم دی وخت چې کوم دغه رال له په د الزامات وغیرہ لګیدل او رضوان بنگش باندې یو بل الزام هم لګیدا هغه دا چې دا ای ټی ایم دی تاسو ته پته یې په باندې دا الزام لګی چې دا ای ټی ایم دی او دا ای ټی ایم راوسته شوی خو دغه رنګه ک پاکستان ارباب سوري ک رضوان بنگش غټلې وي دا سیس به داسې مخ ته نه راغله خو چونکه رضوان بنگش بیللا نو دا الزام مخ ته رااله چې د ارباب محمد علي لخوا او هغه الزامات ته چې د وړاندې نه په سرکل کې تاویدل نو هغه ټول یکدم را یوځای شو او هغه आवाज چې کوم ارباب محمد علي شو چې کروڑونه روپۍ چې کوم دي دا گورنر شاه فرمان صاحب گورنر شاه فرمان صاحب د دې خبرې تردید وکړو خو په دې تلو تاسو به خبر وای د عوامي نېشنل پارټي کې د تاسو په سوشل میډیا ډېر اکټیو دی طارق افغان نو هغه ویلې ک حکومت ته څه ضرورت او د چا د متعلق چې کوم دی ډیفامیشن کې نو زه پاکستان تحریک انصاف ته مفت چې کوم دی خپل سرویسز ورکوم لکه خو مت تنز نو د تنز نو زه د ککوړې پکې لګو اوکې نه زه صرف دا وایم چې په دې کې ټول نه غټ سیز داو چې په ایکسپریس اخبار کې خبر راغله د گورنر خلاف خرچه حواله سره اوکې هغه خلاف گورنر صاحب لاړل عدالت ته بالکل خو گورنر صاحب د ارباب محمد علي خلاف لاړ نه عدالت اصل کې لحاظ صاحب زما په خیال باندې یو خدا خبره ده چې پی ټی آی ته بالکل خراج تحسین پکار دی چې دومره ازادي داغي کې او دومره خبرې چې د غرابار کې نمبر خبره تاسو د گاډي خبرو کونو چا چې د الزام لګولې هغه ته بارګین هم معلومي او هغه په دې کوم باندې ډېر احسان وکي چې هغه مخې ته راشي هغه بارګین وکړي چې دا گاډي کم ځای نه اخیستلی شوی د چا په نوم اخیستلی شوی او بیا چا ته ورکړی شوی صحیح خبره خو دا ده بله خبره دا د لحاظ صاحب چې الزاماتو خو لګي خو د الزاماتو ثابتول چې کوم دي ظاهره خبره ده هغه که چېرې شاه فرمان صاحب واقعي دی عدالت ته لاړ شي نو دا بل کس چې کوم دی د دپاره ثابتول آیا دا به ثابته کړي دا به نه ثابته کړي دا ټول نه غټه خبره دویمه خبره دا د پی ټی آی د شکست د ټول نه غټه وجه زما په خیال یو دا هم لحاظ صاحب چې د دې پارټي او حکومت یو دی سوال بزاید صاحب
لږ مزدوګو سوال به پاکستان تحریک انصاف د شکست لس وجې خای بالکل لس وجې بغي د کی غټه وجه خدام د لحاظ سپ چې د نورو پارټو کو از پارټو خپل دغه کو مهم چلو خو پی ټی آی چې د اداغي د لپاره مهم چې د ظاهره خبر دغه د حکومت په وګو باندې ځکه چې کم خلک حکومت کې دي هغه په پارټي کې دي دا یو وجه بل خبره تاسو شافرمان صاحب وکړه بالکل ټیک خبره ده چې د شافرمان صاحب یو وخت کې ډیر خدغه خو عمران خان صاحب د چا هم پروا نه کوي په دې وجه هغه سره خلک مين هم کوي چې هغه کم از کم د چا پروا نه کوي نو زما خپل اطلاعات اوس دا دي چې دوه کسان خو چې دي دا بالکل اوس خاص نه دي اتب صاحب د وجه چونکې دوه یو خو به دا خبره ولې صاحب چې صرف په خبره بیللې و نور غټلې و نو بیا به د الزامات ډیر سنگین وي دلته خو چونکې ټول ایریاز بیللې دي نو ظاهره خبره ده کدل ته په شابرمان صاحب باندې الزام لګي بل ځکه په بلچا باندې الزام لګي اوس پاتب صاحب باندې دا الزام لګي چې هلته ګروهبندي و په مردان کې او هغه اورغم کړو نو ظاهره خبره ده شابرمان صاحب او عاطف خان صاحب زما د اطلاعاتو مطابق دا اوس هغه خاصو کې نه دي کوم چې سورج مخکې یا سو وخت مخکې درېمه خبره د صوبایي وزیر شو چونکې داغه هم نوم راغلی و پکې د کامران منګل صاحب هغه خپل هم داغه تردید کړی دی بلکې هغه ویلي چې زما عدالت ته ظاهره خبره ده لحاظ صاحب عدالت ته خو به ځکه نه ځي چې پاټۍ کې دنه خبره ده کې به نورې خبرې ډېرې روزي زما په خیال باندې بس دا به صرف بیاناتو پورې خبره پاتې ده وګورو چې سکی زه دې ته کې اوس لحاظ صاحب یو خبره بل هم جوړیږي کله چې داسې قسمه سچويشن جوړ شي نو بیا غزه کې پکار دی چې زمونږ د حقوقو زمونږ د هر څو او د قانون شاته چې کوم دی عدالت چې دی یو ډېر غټ کردار ادا کوي او هغه کې عدالت هم په خپل بازه کو غوړي نو هغه سو موټو هم غستې شي په دې دغه کې او دغه شانته هغه کسان چې کم دي کم مخالفین دي هغه راشي او هغه سره ثبوتونه راشي هغه د خبرو کې دام یو خبره ده بیا به چونکې سچایي به دي کې لګ سچایي به د خبرو کې الګ کار شي ګوره لحاظ په یو خبره چې ډېر خلک کله خوځيږي نو کې خامخه سناسه معمولی حقیقت وي ټول کني لګ حقیقتي دین پس په اوس نتایج به د راضي کچره عمران خان سے بل سے ایکشن واغستو نو بیا خو ظاهره خبره د سناسه شوی دی بیا عمران خان صاحب تم پته لګیدل ځکه چې حکومت هغه سړي سره چا چې دا خبره کړي هغه سره ثبوتونه نه نو ګورنمنت سره بخامخه د ګورنمنت ادارو سره بخامخه ثبوتونه ک عمران خان صاحب سے ایکشن واخلي د گورنر صاحب حواله سره یا د نورو کسانو نو بیا به لګه خبره دغه شي ادروایز لحاظ صاحب دا چونکه الزامات تی بجای د دې کا کم کسان چې الزامات لګي نو دغه هم پټه د پر خدمات نشته ډیپټي سپیکر صاحب چې کوم دی په اسمبلی کې ودرې د تاسو کتل مامو جان صاحب هغه خبرو کړه هغه الزام پچاو لګو هغه خو په محمد علي صاحب باندې الزام لګو په محمد علي صاحب او باب شهزاد صاحب باندې الزام لګي چې دی چې کوم دی زما رور سپورټ نکو ټیک ته پر بابو سیم صاحب باندې الزام لګي دا په نور عالم خان باندې الزام لګي نو دا الزامات دي ټول په یو بل باندې لګي علي حساب کومنګ نن خبرو کو د شیر علي صاحب د سوري محمد علي صاحب خبره کومنګ کو هغه خبره لکه پخپل هغه ته پته نشته هغه د بل چا خبره چې کوم دی هغه بیانې نو زاید صاحب پلانکی دا خبره وکړه پلانکی دا ویډیو سټیټمنټ کله جاری کې کړه دا داسې معمولی خبره نه به به هغه ته ثابتې او یا به په سریام د ګورنن لکه ظاهر خبره له حساب کوم مخالف ګروپ چې کوم دی د چا حواله سره دا خبره ټیک دا لاړ شي نو ټیک دا خو دې کې یو بل خبره له حساب ممکن کیږي چې کوم زما په خیال باندې د پیسو د خبره حل بار ترازی دا څوک ګوره څوک چې پیسې والی هغه کلم دا خبره نه کوي ظاهر خبره ده چې څوک پیسې ورکی هغه دا خبره کوي نو دې کې با د رضوان صاحب سټیټمنټ چې دی هغه ډېر یو کلیدي کردار ادا کوي چې هغه دا وایي چې ما دا کار نه دی کړی نو ظاهر خبره ده ګوره زاید صاحب زه ته دا خبره کوم ک ارباب محمد علي خلاف کامران منګش او شافرمان صاحب دا عدالت تزي بالکل نو به خلق مورلی بدی دوانه سپورټ کوي مورلی مې ته ویل مورلی به سپورټ کوي خو عدالت کې الزام دي ثابت دی له حساب بار الزام پدی باندې باغ نه اورګه کار څوک پچا دی په گورنر صاحب دی په وزیر کې کنه ارباب ثابت دی دوی دوانه بلال شي بالکل دوی بار باب محمد علي ته وی چې تاسو الزام لګولې دي بالکل ټیک تاسو الزام ثابت کا عدالت کې بده عدالت هغه ته وي ثبوتونه راوړل تاسو 5 کروڑ روپو الزام لګولې کا چې 2 کروڑ یو غسي 3 کروڑ بر غسي تر الزام ثابت کا اوس خبره وره کدوی عدالت ته نزي نو به مورل سپورټ چې کوم نه ټول د ارباب محمد علي په کاته کې راځي په پاکستان تحریک انصاف په ټیکټونو باندې د اولنې الزام نه دی په پاکستان په تحریک انصاف په ټیکټونو باندې د 2013 په الیکشن کې د الزام لګیدل او تاسو ته پته ده د جسټس وجود الدین چې کوم دغه هغه الزام لګو په پارټي الیکشن باندې په پارټي الیکشن باندې هغه لګولو دا قسم الزامات کم لګیدل پیسې غستی شوې دي
پیسې اخیستې شوي دي پرویز خټک صاحب باندې الزام لګېدلی او پیسې اخیستې په جهانګیر ترین صاحب باندې دا اولنی الزام دغه دی او جهانګیر ترین صاحب هم د هغې خلاف عدالت ته نه وتلی د دې وجې نه هغه عدالت اساس باندې اوس هم جسټس وجیه الدین د پارټۍ نه اخراج هم وکړلی شو خو د جسټس وجیه الدین خبرې ته اوس هم مورلی خلک سپورټ ورکوي اوس غټه خبره دی وکړه دا چې د پاکستان تحریک انصاف کې د ټیکټونو د اوس نه الزام دی 2013 په الیکشن کې په ټیکټونو کې هم تاسو ته پته زه ته دغه هغې کې لحاظ خبره ده وجیه الدین صاحب چې کومه خبره وکړه هغې خو خبره کړې وه څه کال نه خو یو کمیشن دغه مشر وکړه او بالکل کال نیم هغه خاموش و بیا هغه استعفا ورکړه خو خبره ده لحاظ صاحب چې څه وشو هغې باندې هغه ځان ته ثابت کړه ګوره کېدل نه کېدل خو د بلا څیزونه څه نه دي شوي موږ اوس بله موضوع د بېنظیر بوټو قاتل هم ګرفتار نه شو پیسې چې لحاظ صاحب ګوره چې چا پیسې اخیستې دي مثال په طور باندې او چا پیسې ورکړي دي دواړه زما په خیال باندې عمق شانته مجرمان دي ټیک ده دواړه چې کوم دي عمق شانته هغې ته سزا پکار بالکل صحیح زه دا خبره کوم لحاظ صاحب چې وجیه الدین صاحب چې کوم الزامات لګېدلي وو هغه چا ثابت کړه ګوره وه الزام صاحب نو هغوی خلاف څوک ډولا نه ړل که نه نو دلته هم څوک نه نو چې نه تلل زه اوس هم ځکه مې ته ویل چې خلکو ته نه تلل بېله خبره خو د وجیه الدین صاحب الزام ته خلک ویټیج ورکوي ځکه چې د هغې خلاف پارټي په خپله لا نړه اوس واوره موږ چې درته اوورال دا کوم سچویشن بیان کړه په پاکستان تحریک انصاف کې زه درته د هغې یو ښکاره خبره کوم په دې په پېښور کې په هغه وخت کې پی کې ون بالکل او هغه پی کې ون کې ټیکټ ورکړلی شو د هغه وخت د اوس چې پیپل پارټۍ ته تللی دی د پاکستان تحریک انصاف ضیاء الله افریدي صاحب چې کوم دی ضیاء الله افریدي صاحب ولګي د ټیکټ لومبې ګل بادشاه له ورکړلی شو او بې د ان ټیکټ پی کې ون ټیکټ هغه له ورکړلی شو ورپسې چې کوم دی دا ټیکټ د هغه نه واخیستلی شو او د افریدي صاحب له ورکړلی شو هغې ته بیا غالبا ورکو د دې وجې نه ما ته د پارټۍ ډېر خاص کس ویلی چې سیف الله نیازي صاحب په هغه وخت کې چې پارټۍ ټیکټونه تقسیمېدل عمران خان صاحب له لاړې ورته وویلي چې افریدي صاحب نوم رانه بېر شو بخښنه ضیاء الله افریدي صاحب زما ډېر خاص ملګری دی او د پارټۍ سرمایه ده د دې وجې نه دا ټیکټ ته لور دا هغه ورته ویلي چې هغه ورکړه نو کته دا ټیکټ دلته یو ټیکټ به مولا ورکې نو چې کله عمران خان صاحب د ګل بادشاه صاحب نه ټیکټ اخیسته نو ته ویلو چې دا ټیکټ تعالی د اخلم خو زه به تعالی خپل ټیکټ واپس تر کوم د نه ون والا بهشکه هغه بیا بیل غلام بلور صاحب بیل په پاکستان تحریک انصاف کې دا ول پاکستان تحریک انصاف کې تا په 50 سال کې د الزامات لګیدل چې ټیکټونو کې پیسې خو له حاصل زه د الزاماتو ته زه په دې نظر ګورم چې دا الزامات په ټولو پاټو کې لګي ټیک ده هغې چې کله دا خبرې کوي نو هغې دا یو خبره کوي چې دا زموږ دروني مسله ده او دا ټولو ممبرانو ته چې تاسو دا خبره بار نه کوئ ادروایز هغې ټول بالکل ټولو پاټو کې دا خبرې تقریبا الزامات لګي خو د پی ټي آی خبره دا د لحاظ صاحب چې دا بالکل په ډاګه پارټي ده ډاګه نه خبرې چې دی ډاګ ګوره کوم لحاظ صاحب په دویم نمبر باندې یو پارټي راغلی را پکار دی چې پیپل پارټي ټول تنظیمونه ختم کړي وي پکار چې زما د میل جماعت اسلامي ختم کړي وي خو پی ټي آی اکشن واغستو دویم نمبر باندې رااله بیا هم اکشن واغستو د څه اکشن واغست خپل تنظیمونه مات کړو څه تنظیمونه چې کوم تنظیمو بس تنظیمو 400 تنظیمو ریجنل نو چې خدای یو څه خدای ختم شو کنه جنگل ممور نه چا کس نه دیکھا چالي دلی کوم کې تنظیم په خنه نظر ګورم چې یو څه ونه شیډو کابینټ هغه کوم ځای ختم شو پروګرام د نخ منځ روان دی او بنظیر بټو صاحبي نن سورلسمه برسي ده لکه د بنظیر بټو صاحبي د کیسونو په حواله سره چې هغه د شهادت نه پس د هغه په کیس کې څه شوی دي هغه باندې نن موږ خپ تفصیل سره بحث کو رزو دی وړي شنه نه پس ویلکم بیک ټو د شو زاهد صاحب نن د بنظیر بټو شهیدی سورلسمه برسی وا بالکل په 27 دسمبر د ماخام بانګونو ته نږدې بلکې د ماخام بانګونه کېدل بالکل نن سبب بلکې زه به تاسو د عموما د جلسو یو قسم کېږي د الیکشن نو بس هغه جلسه چې به ختم شو بانګ به شروع شو داسې وخت له حساب ماته یاد یو خو هغه ورځو کې که تاسو خیال کې راځي پېښور کې د بجلی یو ډېر انتهایی شدید لوډ شیډینګ و ټیک ده کم از کم 22-23 ورځې په پېښور کې بالکل بجلی نه وه ټیک ده که ستاسو یاد شي زه چې په دې مقام کې لحاظ صاحب زه په هغه ورځ کې په اسلام آباد کې او دا واقعیا تقریبا 9:30 بجې چې کومه ده زه په ډیرو خلکو ته 9:30 بجې ورځ بجلی نه وه زه په هغه ورځ کې په اسلام آباد کې چې ما ریپورټینګ کو بلکې زما د ریپورټینګ د اولنۍ ورځې وي او په ریپورټینګ کې ومه
نو په هغه ریپورټینګ کې بنظیر بټو چې دغه شو دغه نه پس چا یقین نه راته ځکه چې د دې نه مخکې هم بنظیر بټو باندې شوی واقع شوه لیاقت باغ کې او جلسه وشوله او په لیاقت باغ نه ورځ مخکې لحاظ پیښور ته راغلی و هم دلته یو اټیک شوی یو وړوکې غونډه کې بم شوی د سټیډیم خو دغه سټیډیم کې دا ټول نه یو غټه جلسه بنظیر بټو وکړله او بنظیر بټو دغه جلسې نه پس بیا لاړل په سوال باندې لیاقت باغ کې جلسه کوله دا اصل کې د 2008 د انتخاباتو لپاره د کمپاین چول شو او په هغه کې به د انتخابي کمپاین د بنظیر بټو شهادت د وجه نه سیومیش وزنډول شو 27 دسمبر 2007 ځکه چې 27 به 2008 کې الیکشن شو 27 دسمبر 2007 باندې تقریبا د دې وخت نه لږ شی وړاندې پاکستان پیپل پارټي په هغه وخت کې تصدیق وکړ چې او بنظیر بټو شهید شوی ده بالکل لږ شی وړاندې د تاسو ته پته په خو د افیشل کنفرمیشن کې لږ وخت غنټنی ماغوي خپل مشاورت کوو د کې له په ټول پاکستان کې یو بلوا جوړه شو زه لکه زه مدینور هر څه لازمه مسله جوړه شو زه په اسلام پنډي ته تللی وم د پنډي کې چې کوم الته هسپټل ته وړل شو ډېر په معذرت سره وزه خبره وکم ما ته اوس میاد شي چې په هغه وخت کې ما ته هغه ډاکټر ویل دا ډاکټر نوم نه لمه چې بنظیر بټو بیبي چې کله یو وړل شو د دې کنفرمیشن شو چې مطلب ډاکټر ویل چې دا شهید شوی دا نو د هغې د شهادت ته چې په کوم سټریچر باندې وه هغه سټریچر ډېره عجیبه خبره دا وه چې د واغ د پاکستان 2 پیرې پاتې شوي وزیر اعظم و بالکل او د هغې د سټریچر 3 پایې وي بالکل یعنی یو پیا وته تا ته پته د سرکاري هسپتالونو کې سټریچر وی دي سي الیا صاحب خیر او زموږ کوم نه ویم قانون نه امبولانس سے ویم نه دا وی قدم په خلا کالم نو شوي لکه خدا می صرف ویل دي سیستم خامي مې ته خدای چې سیستم کې بنظیر بټو صاحب نه تاسو ته پته و چې په 2018 کې بیر پاکستان پیپل پارټي حکومت را لله او هغه ځان سره عوامي نېشنل پارټي او ایم کیو دا هم یو ځای کړل ورسره د بلوچستان قوم پرست هم یو ځای کړل او یو جوائنٹ حکومت جوړ کا جوائنٹ حکومت هغه د 2013 مسلم لیگ نون سره په پیل ځل باندې حکومت جوړ کو دا هغه دا نه دا او مشترکو چودري نثار صاحب او دوی ځان سره ټول یو ځای کړل او به دوی ټول د حکومت نه استعفا ورکړل بالکل نون لیگ دغه نه وته یعنی په هغه کې د اپوزیشن نه بالکل د حکومت چې کله جوړ کړل شو د پاکستان پیپل پارټي لاړه پاکستان پیپل پارټي دی حکومت چې کوم دی خلکو دا تمه ساتل چې بنظیر بټو به اوس د هغې قاتلانو په حق له بس پیشرفت وشي بالکل خو د هغې په حق له پیشرفت ونه شو تاسو ته پته دغه 2013 کله هڅه پیشرفت خو شو نور زینونه مونږ ته پته ولګي د خلکو ته لږ ډېر معلومات شو خو د ګورنمنت د طرف نه زه معلومات نو شو افیشل جو کوم الزام مخه درلې په 2008 کې ماته یاد شي د هغه وخت د کلدم ټي ټي پی مشر بیت الله مسعود انټرویو شوی بالکل د جنوبي وزیرستان پسپینکۍ او په هغه وخت کې ماته اوس یاد شي دا خبر چې کله کېدلو نو چې کومه انټرویو تریو نه پاره کې دی ویل چې زمونږ ټي ټي پی د بنظیر بټو په شهادت کې نه د ملوث دا هغه د داوا خو له حساب دغه نه پس اوس کوم د ټي ټي پی صدر دغه امیر دی هغه چې کوم خپل کتاب ولیکونو هغه کتاب کې باقی نه دا بنظیر بټو نه دی کله هغه د بنظیر بټو اوس هغه خپل پلان دی خو په 2017 کې چې کوم دی دغه کیسونه شروع شو په هغه وخت تاسو ته پته ده په ټي وي باندې با یو کس راته د وزارت داخله ترجمانو او هغه ویل چې د جړک سره د بنظیر بټو سر چې کوم دی دا دغه هندل سره ولګي او دغه د لاس دغه مرګ مخ ته راغلی سنروپ چې کوم دا یو هندل چې هغه راغلی دا دغه د لاس شوی دی بالکل په دې باندې عدالت کې شروع کو او په 31 اگست 2017 باندې د انټي ټیرریزم کورټ پرویز مشرف سے په دې کیس کې مفرور ټهراو کو
او اصل کې له هڅه لګ صاحبي یو ایمیل کړو او هغه کې هغه څو کسانو درو کسانو نو غیستو هغه کې یو جو مشرف صاحب یو پرویز الهی صاحب او یو اجاز شاه صاحب بریګیډیر اجاز شاه صاحب اوکے چې کزمړه شو مانو دا به دینه تاسو کې پرویز مشرف صاحب د عدالت په 31 اگست یعنی لس کال دا کیس چلی بالکل او په لس کال پس په دې کیس کې د عدالت کې نیولې شوی د ټي ټي پی 15 کسان عدالت دا حکم ورکړ چې دا بې ګناه دي او دا تاسو پرې دی او په دې کې چې کوم دی نور چې کوم هغه دي هغه کې خدا کې نه دي او پرویز مشرف مفرور کړ په هغه وخت باندې زرداری صاحب ویلې بلاول صاحب هم ټویټ وکړ زرداری صاحب ویل چې دا فیصله موږ ته قابل قبول نه ده موږ به د دې خلاف عدالت ته ځو او په هغه وخت کې اف ای اے پنجاب حکومت وفاقي حکومت او پیپل پارټي دا څلور فریقه په شریکه د عدالت سره رجوع کړله او د هغه 15 کسانو خلاف چې کوم دی عدالت ته لاړل عدالت ته دا هم ویل شو چې کوم د وزارت داخله ریپورت عدالت ته جمع کړو چې د بېنظیر بټو په شهادت کې چا سازشونه تیار کړیو او څوک ماستر مایندو هغه بیت الله محسود دغه په شمول نور شپږ کسانو دغه اوه کسان چې کوم یعنی 15 کسان خو جیل کې دي اوه کسان نور داسې دي چې هغه په ډرون سټرایک او ورسره په فوجي اپریشنونو کې وجلی شوي د دې وجه نه بیت الله محسود هم هغه کې شامل دي عدالت په دقه 31 اگست 2017 کې دوه پولیسوالو ته کوم دی سزا د 17 سالو قید ورکړله او په هغه کې یو د پولیس اس پی خرم شهزاد دویم چې کوم دی سعود عزیز بالکل خرم شهزاد باندې دا الزام دی چې د 2 غنټو دننه چې بېنظیر بټو شهادت او د 2 غنټو دننه د زیوینز او څومره ثبوتونه چې ختم شو یعنی په هغه کې دوی وایي چې بلها د بم ټوکړې وغیرہ چې څو هغه ټول هغه نالې نه هغه ته ورزیدل نمبر 1 د دې وجه نه خو مس پلیس شو ورپسې سعودي باندې الزام دی چې د پوسټمارټم نه دی کړی خو لحاظ یو خبره ده د پوسټمارټم ګوره زه تاسو ته یو خبره کوم لحاظ دی کې د پوسټمارټم خبره سره چې کم از کم زه لګوند کې اګری نه کوم ګوره چې کله هم د کشنت کیسو شي نو ډاکټران صاحبان چې کوم دي کله د دې ریسیسیټیشن کوي تاسو ته پته کله چې دی ریسیسیټیشن کوي د ریسیسیټیشن اخیری سټیج چې کوم دی هغه سره هغه دا دی چې بالکل سیده او بیا دننه غزړه چې هغه پمپینګ چالو کا لحاظ سب کله چې ستا سینه اوښلې دله دا پوسټمارټم ټیک ده کنه ټیک پوسټمارټم شوی نو دی وجه نه دا شو خو هغه دا وایي چې د ټولو سيزونو کې د بېنظیر بټو د شهادت لپاره زمونږ ملک کې 3 ادارو کار وکړ بالکل یو زمونږ پولیسو چې کوم هغه کار کو دا یو اداره و هغه انسداد دهشتګردي مونږ چې دا وایو په دې کې دا ریپورت ورکړ یو تاسو ته پته را یو ان کړو اف ای اے سره او پولیس دوانه یو زیو دویمه اداره چې کوم وا هغه راغوخته وا د پرویز مشرف صاحب سوري د یو ان اداره وا بالکل سکاټلند یارډ یو ان چې کوم دی د یو ان دا اداره چې کوم دی راغوخته شو درېمه اداره چې کوم وا سکاټلند یارډ وا سکاټلند یارډ د ټول راغوخته خو نه زمنګ پولیسو نه سکاټلند یارډ نه اقوام متحده کلیر کټ د دې خبرې انډیکیشن کې چې دا قاتلان څوک دي بلکې زه تاسو ته د یو ان دغه ریپورت چې کوم دی ابد ته لګوي ما یو ان ریپورت کې ویل کېږي دا چې د مشرف انتظامیه او د هغه وخت سکیورټي ادارو بېنظیر بټو ته چې څنګه سکیورټي فراهم کېدل غوپکارو هغه نه دا ورکړي یعنی په دې باندې مخ کې تاسو ته پته ده په لیاري کې دوه خودکش حملې شوې او په هغې کې 130 کسان مړه شوي دغه 130 کسانو د مرګ نه پس د بېنظیر بټو انډر تھریټ وه او هغې بار بار انټرنیشنل ادارو ته دا ویلي چې ما ته خطره ده بلکې لحاظ صاحب په دغه شپې باندې د بېنظیر چې کله حامد کرزي صاحب سره د مرګ نه یو شپه مخکې ملاقات وشو نو شپې 1:30 2 بجې تقریبا 1:30 2 بجې ټایم کې هغې سره سرکاري چې کوم دغه د آی اس آی چیف هغه ملاقات وکړو هغه ورته ویل چې تاسو کایندلی سار مزه او ځکه چې اطلاعات دي چې هغه خپل فرض زیاتره پوره کړي مو خو هغه چې دا وایي چې د یو ان ریپورت چې کوم د اپریل 2010 کې 3 رکنی کمیټه خپل ریپورت جوړ کړ او هغه ریپورت کې ویل شو چې
څنګه سکیورټي بنظیر بټو ته ورکولو هغه ورنکړل شو او د هغې د وجې نه د بنظیر بټو شهادت مخې ته راغلی خو بیا هم په یو ریپورټ کې دا پته ونه لګېده چې دا قتل چا کړی سکاټلینډ یارډ هم دغه شان ریپورټ پیش کړ او هغوی ویلي چې ثبوتونه میټاو شوي دي د دې وجې نه په انتظامیه باندې هغوی ټول عمل به وغورځول خو په انتظامیه کې څوک دا هغوی هم کلیر نه کړل اصل کې کرایم سین اصل مسله و هغه بالکل صفا شوی او ټیک شو د دې وجې نه د دې دغه کې چې کوم دی د انسداد دهشتګردۍ په دغه عدالت کې چېرته چې پولیس او اف آی ای تاسو وکړل 67 گواهانو خپل بیانونه ریکارډ کړي دي د الزام چې کله په پرویز مشرف سے مفرور وګرځول ځکه چې هغه تاسو ته پته ده بهر ته تلو پرویز مشرف باندې چې کله د انسداد دهشتګردۍ دا غوړي چې دا مفرور دی او دا د بیراشي په باندې بری ټرایل کې پرویز مشرف صاحب د خپل الزام تردید وکړ بالکل او هغه دغه الزام الټا په زرداری صاحب لګو او ویلي چې زرداری صاحب د دینه مخکې میر مرتضی بټو هغه کې هم په وجنه کې انوال دي ورسره په زرداری صاحب چې د دې ټول فائدہ چې کومه دا چاته او د دې په خپل د خزه په دغه کې چې کوم دی هغه هم زرداری صاحب چې کوم دی انوال ځکه چې د دې فائدہ چې کوم دی دا زرداری صاحب ته دي د دې وجنه د بنظیر بټو شهادت چې کوم دی زبردست ډیر شیزونه زمون څومره غټ خلک مونږ وایو کنه بلا دی د لیاقت علي خان د قتل تر اوسه پورې قاتل دی خو د سازش چا تیار کړو اساس پورا غیب شو د بنظیر بټو د مرګ هم اړو پته ونه لګیدله چې دا سازش چا تیار کړو د کوم ځای تیار کړو یعنی دا لهدا اصل مسله بل ده څومره چې دا سپیکولیشنز دي زمونږ را قیاس آرای دي چیرې دي کې زمون کې دي شي انټيليجنس کې دي شي کې پرویز مشرف ګوره د دې ته او استوید ما یو فنکشن کاته او پاغه د بنظیر بټو د تقریبا د نن درسلور کاله مخکې په اسلام آباد کې فنکشن هغه کا خبره کوله او استوید د پاکستان یو خو جرنالست او هغه بنظیر بټو چې پاکستان ته راغلی و د دوه پیری انټرویو کړی و نو او استوید وی چې زمون په ملک کې دومره افغاني دومره په تیزی سره خوريږي هغه ویلي چې زما د ټول نه غټ امکان چې کوم دی دا دی نمبر 1 یو زما دغه دا دی چې خلک اوس هم وایي چې په ابټاباد کې اسامه بن لادن نو خلک اوس هم دا ګڼي چې ضیاء الحق سی اے په خپله وجلی دی خلک دا هم وایي چې 9/11 چې کوم دی هغه امریکې په خپله کړی خو لهدا زه درته یو خبره کوم خلک چونکې د ځان نه خو ډېر خبرې نه کوي ډېر څیزونه مخې ته رام شي لکه مثال زاهد بیدا د ایج اف کنفیوژن دا د ایر اف کنفیوژن منم خو لهدا صاحب دی کې کومګه د لیاقت علي خان صاحب خبرو کو نو ټیک ته ډېر وخت پورې خلکو ته پته نه و چې لیاقت علي خان صاحب په سازش کې یا قتل کې تقریبا څوک دا کړی چرته ملاوي دي خو بیا چونکې بهر ملکونو د لهدا صاحب د سدي چې هغه زینا کم کلاسیفاید ډاکومېنټس هغه څه وخت پس کم دی هغه بهر روزي هغه کلاسیفاید ډاکومېنټس چې وروته قیوم نظامی صاحب یو کتاب دی هغه چې تاسو ګورئ ټول د کلاسیفاید ډاکومېنټس دی هغه صرف ترانسلیټ کړی دي په هغه کې پته لګي چې دغه لیاقت علي خان صاحب اشاره چاته زه دا وایم چې لکه بیا وخت سره پته ولګي اوس په موږ ګوره بنظیر صاحب خبره کوم کو له صاحب یو سور از مخکې یو هفته دوه مخکې تقریبا رحمان ملک صاحب چې کوم دی هغه چونکې ډېر متحرک کردارو هغه دغه وزیر داخله سکیورټي مشرمو نه د الیکشن نمکه پرایویټ سکیورټي مشرو په انګلند کې مغي سره او برتانیا کې غي سره دغه خاصو اغي چې کوم انویسټیګیشن اغي وی چې ما کوم انویسټیګیشن کړی دی یا مونږه اف آی ای په ذریعہ باندې کړی یا د نور ادارو په ذریعہ باندې اغي دا خبره کوي چې را اغي سزا ته ورسېدلې دي بلکې اغي خدا خبره موکړه چې را اغي غزې تم مرکز تم ورسېدلې کوم مرکز کې چې مثال د سازش تیار شو دغه مطابق خدا خبرونو له حساب خبرې پټې نه یو رحمان ملک صاحب رحمان ملک صاحب چې دونه رحمان ملک صاحب یو نمبر 1 پیپل پارټي په خپل دومره سیریس نه اخلي دا بلا سيزونه داسې چې وزارت داخله په حیثیت باغ سيز وښته بیا بچ کوم خو له حساب پیپل پارټي تردیدونه نه پیپل پارټي پیپل پارټي چا هم دا ډیماندونه چې د تصدیق کړي وي د تصدیق هم چانه دی کړي د دې وجه نه شامل او نو پیپل پارټي دا ډیماند کړي چې په دې ریکوز لکه زه ته بل د نن
2 ورځې مخکې بلکې نن د پرون په مشرق اخبار کې خبر لګېدلی د رحمان ملک په حواله سره چې کوم هغه یو انټرویو ورکړی په هغې کې دا ویلي چې د اکوړي مدرسه چې کوم دی کې دا خبره کړې چې اکوړي په مدرسه کې دا تیار شوی خو په خپل وخت کې پرویز مشرف زرداری صاحب چرې هم د اکوړي نوم نه دی اخیستی چې په دې شیزونو کې اکړې انوالو دی نو ټول نه زیات سوال چې پورته کړی کېږي هغه هم د پیپل پارټۍ متعلق دا پورته کړی کېږي چې ستاسو د راتلو نه مخکې دا کار شوی او ورپسې جوخ ستاسو حکومت راغلی نو داسې شرور ځای صاحب دې کې مسله بله وکړه اصل کې مسله دا وګوره تاسو په خپله خبره ختمه کړه چې ګوره کرایم سین چې کوم دی هغه ختم شو د کرایم سین چا خو به ختم کړی چا خو به ختم کړی که نه دا وایم که نه لحاظ هغه ختم شو هغې کې خو پته ولګېده چې چا حکم ورکړی او 2 کسان هم زه ځمه د میله خو یاد شي ما ورته د آفتاب شیرپا یو انټرویو کړی و آفتاب شیرپا په هغه انټرویو کې موږ تپوس هغه نه کړی چې ته 2 پیرې وزیر اعلی پاتې شوې تا د خپل رور د شهادت چرته معلومات واه خوره خبره چې وکړم نو بیا وکړه ما ورته وویل چې که ستا خیر تا 2 پیرې وزیر اعلی پاتې تا چرته د خپل رور تحقیقات کړی ما ورته یو ځای انټرویو کړی وه نو هغه ویلې د اردو کې هغه ویلې دې جواب هغه موږ له اردو کې راکړی نور انټرویو پښتو کې ویل اس وقت پلوں کے نیچے بہت سا پانی بہ چکا تھا اس لیے میں نے تحقیقات کرنا مناسب نہیں یو سیکنډ یو خدا انټرویو چې کوم واکه دا تاسو ته یاد شي دا ډېره متنازع انټرویو دا یو کال تقریبا په دې باندې زمونږ هغه وخت کې اداره چې کوم د هغې بورډ ناستو بیا یو کال پس دا چاپ شو خو لحاظ صاحب دې کې یو خبره دا هغه وخت کې خو هغې دا خبره کړې وه خو بیا چې جمعه خان صوفي صاحب کوم کتاب ولیکه نو هغې کې هغه سازش بې نقابه شو د وزیر اعلی محمود خان صاحب نن د قصه خانې په دوره راوتی او په قصه خانې کې هغه څه ادارو خلاف سخت ناپسندیدګي اظهار کړي بېشکه د وزیر اعلی محمود خان صاحب 3 کاله شوي خو د پاکستان تحریک انصاف 8 کاله شوي دي کله چې څوک شکایت کوي نو دوی ورته وایي چې دروغ خو وزیر اعلی صاحب نن په خپله څه ویلي دي البته موږ وایو خو راځو د یوړې شان د مینه پاس ویلکم بیک ټو د شو وزیر اعلی محمود خان صاحب ان ایکشن نن راووته د قصه خانۍ د دورې په موقع باندې او قصه خانۍ د پېښور هغه ځای دی که په ټول ښار کې خلک منډې موي خو په قصه خانۍ کې به ته د میږي په مزل ځي ځکه چې د حد نه زیات رش چې کوم دی د قصه خانۍ نه والا تر د اشرف روډه پورې موږ چې ګورو په دې باندې بیخي ګیري وزیر اعلی صاحب نن چې راغلی نمبر 1 هغه د صفایي په صورتحال باندې انتهایی د ناپسندیدګۍ اظهار وکړ چې ښار خواړو صفا نه دی یو تاسو ته پته د ټرافیک په صورتحال باندې رپورټ طلب کړي چې سی اس پی ټرافیک چې کوم دی دا د فوري طور چې کوم دی ما ته رپورټ پیش کړي ورسره چې کوم دی وزیر اعلی محمود خان صاحب چې کوم دی د تحصیلدار دفتر هلته چې کوم دی هغې ته هم لاړلې معاینه وکړه تاڼۍ څه هم خوا کې خلکو سره میلاو شو نور ځایونو کې چې کوم دی د سروس ډیلیوري د ځمکو انتقالاتو چې کله کېږي نو په هغې کې مو ته خلکو ویل چې زموږ ځمکو انتقال نه کېږي موږ ته په اسانه نه کېږي خلک موږ عقل پټوار ته کمپیوټرایزه سیسټم راوستی خو نه کېږي موږ ته موږ نه په نور ځایونو کې د پیسو غوښتنه کېږي چې پیسې نه ورکوې لحاظ صاحب فایل دې ورکېږي ځمکه دې ختمېږي نو د هغې د وجه به کېږي نو د دې وجې نه وزیر اعلی صاحب په دې هکله د اس ام بي آر نه رپورټ وغوښته چې بهی تاسو ماله اوسه پورې د پټوارانو چیف بالکل ټیک شو دا د چیف سیکرټري نه پس دویم غټ کسي تقریبا بالکل نو وزیر اعلی صاحب په هغې باندې سخت دغه وکړو وزیر اعلی صاحب ویل چې بهی ماله رپورټ راکړئ تاسو خو ما ته وایي چې هر څیز ښه دی نو داسې دویم څیز چې په ښار کې وګورئ ټول د قصه خانې دا د دې اوبو د ځای په ځای راوتې دي تاسو خو زه پېښ یم تاسو خو ما د ښار ګل ګلزار ښایي بالکل نمبر 2 دریم چې کوم دی دلته چې کوم دی د خان رازق پولیس سټیشن چې خلکو ته د کابلۍ تاڼه ویل کېږي ځاڼه تاڼه ویل کېږي هلته چې لاړې چې هلته وکتل نو یو ښکری د نسوارو چې کومه دی دا پرته وه وزیر اعلی صاحب په هغې باندې مو سی سی پي او ته ویللی چې یو خو د تاڼه هم زړه ده او د تاڼې نه خو تاسو ما دغه جوړه کړی دی په دې ماله رپورټ راکړه یعنې وزیر اعلی صاحب 4 درخواست ورکړه دا د وزیر اعلی صاحب دوره ښه ده خو که موږ کله دا تپوس زاهد صاحب ما ته په پروګرام کې کوو
ما ته شکایت دا سیز په اخبار کې د ریپورت په شکل کې ورکو نو په ما ته د الزام لګي چې موږ د پټوارانو نه پیسې اخیستې دي موږ لفافه جرنالست زموږ سره یو ټیپیکل ورډ لیکل کېږي خو نن چې په خپله وزیر اعلی صاحب راغلی نو پته ورته ولګي چې نه خو په قصه خانه کې ټرافیک څوک تللی شي نه په قصه خانه کې تا ته پته ده دندانې لګولې دي او هغه دندانې ناستې دي دواړه اړخ د سپایکس چې کوم دي هغه ناستې دي پولیس لګولې دي د دې وجې نه په دې ښار کې عمومي توګه د ټرافیک نظام د صفایي نظام د پټوار نظام د تاڼې نظام دا ټول انتهایی بدترین شکل کې او زاهد صاحب دا د محمود خان صاحب بېشکه دریم کال دی خو دا د پاکستان تحریک انصاف نهم کال دی لهه صاحب زه په دې یو خبره پوه نه شوم چې وزیر اعلی صاحب د تاڼه کې څه کوي او د تحصیل کې څه کوي دا دغه نه خامخا تپوس پکار دی چې یاره تاسو خپله دلچسپي ده چېرته لاړ شي که څه چل دی یا دلته نه شکایت ډېر ملاویږي لهه صاحب په تاڼه کې څوک دي څومره خلک خلک شکایت یې کنه څومره خلک بلا خلک یې بلا خلک لحاظ صاحب زیاتره په تاڼه جوړه شوې د مجرمانو لپاره ټیک ده هلته مجرمي ټیک ده دا چې څنګه کیسه خانه ته راغی دا د پکار چې په دې سړکونو باندې وګرځي نو ځنګل پېښور خو ځنګل لحاظ صاحب ټیک ده ټریفک په لحاظ سره پېښور بالکل ځنګل دی که څوک کوئی چې دلته ټریفک نظام شته هغه سې ګپ لګي که څوک کوئی صفایي شته هغه هسې ګپ لګي که څوک کوئی دلته انصاف شته هغه هسې ګپ لګي ټیک ده کنه یو 50,000 روپو موبایل ځان سره واله په دې کیسه خانه بازار نه لږ روزه نشي راتلی ټیک ده لحاظ صاحب پیسې که سره چاولي دي په خپلو پیسو دی وجني بالکل پېښور نه بالکل کوهستان هم ډېر ښه دی ټیک ده لحاظ صاحب اصل مسله دا ده کله چې سیاستدان یا اقتدار دا چې کله د اقتدار په دې کرسۍ باندې سوري دی چې کله په ګاډي کې سوري نو دی چې ګاډي نه کوشي د دروازه بل څوک کولاوي لاندې صفایي شوي چونخه مزیداره اچولې شوي هر څه ټیک ټاکي دا خو چې کله د سرکاري ګاډي نه کوشي لحاظ صاحب بیا ورته پته ولګي چې د عوامو څه پوزیشن دی د کیسه خانې او د وزیر اعلی هاوس ترمنځ په مشکله سره که په دې منځ باندې ورځي 1 کیلومتر فاصله ټیک ده موږ به 1.5 کیلومتر ټیک ده 1.5 کیلومتر فاصله ده لحاظ صاحب پېښور چې کوم دی هغه د وزیر اعلی هاوس نه اخوا چې حیات آباد پورې دی هغه پېښور دی هغه د اس اس پی ټریفک دپاره هم پېښور دی ټیک ده هغه د چیف سیکرټري دپاره هم پېښور دی هغه د ټولو افسرانو دپاره پېښور دی هغه د کمشنر او ډیپټي کمشنر دپاره هم پېښور دی دا دې خوا ښار چې دی دا د بندولو دپاره دی دا د ګند دپاره دی او د خلکو دغه دپاره زما په خیال وزیر اعلی صاحب ته څه ضرورت و چې هغه راوته چې دومره ادارې شته ظاهره خبر ده اداري کار نه کوي لحاظ صاحب دا نور وزیران چې د دې پېښور اس اس پی ټریفک داغه ټویټس راواله روزانه د یونیورسيټي روډ د دندانو تصویرونه ورکړي د تیر یو میاشنا د هغه سوشل میډیا ټیم روزانه د دندانو ورکړي ګینکو سم سکو ګوري د پېښور ټریفک پولیس څوک د ټویټر ګوري روزانه وزیر اعلی کی هدایات تیمور جګړه کی روشنی اور اس کی یو په دې خبره باندې زه پوه نه شوم چې کله عمران خان صاحب یو آرډر وباسي چې را تاسو کارکردګي په کار تاسو د میډیا دراول لهڅه بیا د لاندې تحصیلدار نواله تر بر کمشنر پورې خپل بیانونه سټیټمنټونه جاری کړي او یو په فیسبوک او په ټوئیټر ناشته خو کلان میدان اسم نشته او هغه وزیر اعلی صاحب نن په خپل داغي نوټس واغ زما په خیال وزیر اعلی صاحب ته دا نوټس تخپل حکومت د کارکردګۍ د هغه ټول نغت ثبوت ته بیا چې پېښور متعلق دا وی دا داوا چې دا ګلو ګلزار کړي چې ګلو ګلزار شوه دي نو بیا هم چې د پاکستان تحریک انصاف دلته دا پینځم یا دریم نه دا نهم کال دی چې د اقتدار په څوکۍ ناست دی او چې 9 کاله پس هم د پېښور دا حالي نو وزیر اعلی صاحب ته د دې د خپل وزیرانو نه او د اوچتو افسرانو نه د سیچو وغیره نه خو ټیک ټاک ته پوسټ پکړه چې دا ولې دي د نخمنس پروګرام وخت سره ورسید اجازه راکړئ الله پامان